خپله د دې دعا چې کوم دی ویونکی یم، خو په دغه ورځ باندې دا دعا او دا وظیفه زما نه هېره شوه، نو ما نه وه ویلې، نو په دغه ورځ باندې ما باندې دغه شانتې فالج اټیک وکړو او دا یو طرف زما چې کوم دی شل شو. هغه دعا مبارکه دا ده: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزتمندو یو بهترین دعا ده او ذکر دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته خپل امت ته ښودلی دی او چې دا تاسو 3 ځله سحر وایئ او 3 ځله ماښام وایئ. نو دا د دې فایده څه ده چې 3 ځله سحر ووایئ نو تر ماښامه پورې به الله پاک د هر قسمه مصیبت تکلیف نه او خاص کر د ناګهاني مصیبت نه، د ناګهاني پریشانۍ نه او حادثو نه به الله رب العالمین محفوظ وساتي. او چې ماښام یې ووایئ نو تر سهاره پورې به الله رب العالمین 3 ځله نو تر سهاره پورې به الله تعالی د ناګهاني مصیبت او تکلیف نه په امن کې وساتي. نو د دې حدیث شریف چې کوم راوي دی عبان ابن عثمان رضی الله تعالی عنه، هغه دا حدیث بیانولو. نو دغه صحابي چې کوم دی دا یو طرف شل و، د فالج اټیک پې کړی و د فالج د وجې نه. نو یو سړي ورته په حیرانتیا سره کتل. دا سړي مطلب او غرض دا و چې تا ته دومره بهترینه دعا معلومه ده، ذکر درته معلوم دی، وظیفه معلومه ده، نو تا باندې بیا څنګه دا مصیبت او تکلیف چې کوم دی راغلی دی او دا ستا شل دی. نو هغه دغه سړي په مقصد باندې پوه شو. نو ورته دی فرمایي ابان ابن عثمان رضی الله تعالی عنه چې خبره ستا بالکل ټیک ده چې ته ماته په داسې حیرانتیا سره ګورې چې تا ته دا تکلیف ورې رسېدلی. زه خپله د دې دعا چې کوم دی ویونکی یم، خو په دغه ورځ باندې دا دعا او دا وظیفه زما نه هېره شوه، نو ما نه وه ویلې، نو په دغه ورځ باندې ما باندې دغه شانتې فالج اټیک وکړو او دا یو طرف زما چې کوم دی شل شو. هغه دعا مبارکه دا ده: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير وهو السميع العليم. دا 3 ځله سحر ویل دي او 3 ځله ماښام ویل دي. ښه زما عزتمندو، خپله یې مې زده کړئ، خپلو بچو ته یې زده کړئ، خپلو زنانو ته یې زده کړئ او خپلو دوستانو سره هم دا دعا شیر کړئ. الله په خوږ ایمان باندې خوشحاله